اب دے ستار کار بالسبب دے نو خلق جدا دے او کسب جدا دے. خلق سدوی ایجاد الفعل من غیر توسط آلت، اما کسب ایجاد الفعل بتوسط الاله او په دې کې فرق دی. نو انسان منګوي اهل سنت الجماعت مسلک شه بینه بین شه من وجه دیتا قدرت شته چا قدرت کسبی دی اور دیتا قدرت نشته دی چا قدرت خلق دی. لکه علی صاحب رضی الله تعالی عنہ چاته پوسوک ودا څنګه چل دی چې د باز چیز دیته اختیار شته باز نشته دی او کنه باز شته باز نشته و دې سره ولاړو خپل برکه معتزله اوسو کنه ودا څنګه باز اختیار شته معتزله ودار څه اختیار شته ونشته یره د څه اختیار شته څه نشته ونه نه انسان قدرت خلق او قدرت کسب دوار لري نه لري کنه څه لري څه نه لري نو دی ولاړو دلته درېګا نو دی ولاړو لکه داسې دی ولاړ دی. نو حضرت علی سے ورته دا یو پوښتنه تکا یو پوښتنه کوي وګوره دا اختیار دی دا اختیار یو په اوچته کړه علی سے ورته یو اوچته کا په بل درېګا اوچته و دوړ اوچته کا دوړ نشي شته کدی دوړ اوچته کی نو زواله دا کارلکس په نام کوم نشي شته. نو حضرت علی سے چې دقه چل دی من وجه تعالی اختیار سته من وجه نشته مثلا شو دا خیال ورته او قدریو کنه چې انسان د قدرت شته قدرت خلقم شته کسب نه سشته کسب شته خلق نشته الکه بيد الین او درول خودی والله کار دی اسمان او درول کنه لاندې ستن نشته او کته چې داسي نو دا دوه خپل اوچته کنه چته اوچته امام صاحب څخه چې داسي او سره راغلی امام صاحب ورتوي په تقاری قران ویل شي او صاد و نغی صاد ګور صاد یوزاد و غاد مخرج د صاد جدا دي او مخرج د صاد جدا دي. د صاد مخرج جدا دي د غاد مخرج ودا الک ودا دا زواد نه دي دا په مخرج د صاد و یا صاد په مخرج د زواد و فبهت الذی الی اخره. اصل خلاص شو نو بعض زونه اختیار الله بندل اور کړي بعض نه دی ور کړي نو مسله ستا حل شوخه. نو اوس تقدیر د باری تعالی چې دی نو دا حقیقتا مظهر د علم باری تعالی دی مظهر د افعال د مخلوق دی مظهر د عادات د مخلوق دی مظهر د اقصاب د مخلوق دی لا مجبر د عباد لا مجبر العباد چې جبره د خوشحال شورته بیغم کې نه یخت برتن واجو ځان سره د پټک مسله حل شو. اوس مخکې اوس عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب الله مقادير الخلائق الله پیدا کړی دی یعنی لیکل دی الله پاک تقدیر د مخلوق. اوس د مخلوق په دې تقدیر باندې خو ته پوښی کنه څنګه بوایته چې دا تقدیر څه شه دی مظهر د علم د باری تعالی دی افعال د عباد لرا مظهر د علم د باری تعالی دی افعال د عباد لرا موافق د علم ازلی د باری تعالی. الله ته پته وا چې دا ملي څه بداسي کینی هغه مخکې لیکلی الله تبارک دې وخاندي دا لیکي دا نه چې دې اوس مجبور کړ ته وخاندي دا جبر دی خو الله ته پته چې بسنګ کوي پوه شو کنه. لکه یو عالم دې داسې مثال ورکړ دی چې مولوی صاحب دې مخکې دلته یو غټ کند ده اورند روان دی پوه شو کنه خورون ته دا پته چې دې سره زدنا کوم دی نو هغه چې ګوره تاسو یو خبره کومه مخکې کنده زدي مولوی صاحب ته چې کنده د مخکې مزه ول دې زدي دی ښا دې بخا مخه داسي زی دی ورته لکه مخکې کنده داس مزه زم الکه مزه کنده د غرق بشي اړو هر څه به ختم شي دوی نه زمان د ماته په دې زیدي دي کنه نو دې ته ته غړ پرتاو شي بیا دې اوس دانشره ماته چې تاولی ویلو چې ته مرکېږي زه چې مړ تاولی ویلو چې ته بار تاويږي ما سره ولې جنگ کوي تعالی د قدم ادرلهم اختیارو تعالی د جهت رخ بدلولهم اختیارو خو ما خو ځکه چې ته بار تاوي چې ماته پته زیدي کنه بس دا شی درور نور پکې څه نشته دا خیال دی خو نور مزید به دې ځکه باس نه کوي ځکه چې بس دې کې باس دیو کو نو دا بل حدیث وګوره صفحه نمبر 23 حضرت عائشہ به حدیث فصل ثانی کی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنه
یوم القیامت یوم لم یتکلم فی لم یسأل عنه خلاص شوا چې باز دیو کنه الله بدن تپوس کی او کې باز دیو نه کنه تپوس نشته ره بس د هر څه د خدای په علم کې الله څوک مجبور کړی نه دي بس ٹھیک شو کنه دالک د عباد او افعال د عباد چې کوم دي نو دالک د الله د علم په مناسبت سره دی په موافقت سره دی نه کې اجبار دی چې الله دې مجبور کړي ته به داسې کار کوي بس خلاص كتب الله مقادير الخلائق الله پاک لیکلی دي تقدیرونه د مخلوقات قبل ان يخلق السماوات والارض ب50000 سنه مخکې د پیدائش اسمک اسمانونو نه تقریبا 50000 کالا بس 50000 کالا پوښګن مولوی سیبا اوس دې کې دا باسونه مکه چې لکه از هغه وخت اسمک اسمان نونو د 0 کالو تخمینه څنګه شو الکه نو دا اسمک اسمان نور سپوږمۍ استا حساب دې پاره دی یاره الله کریم مخکې خود دې د حساب ضرورت نو خلاص شو خبره بس دا یو اسانه خبره ده بعض علماء چې به 50000 سنه مراد تقدیر خاص مراد نه ده بلکې بیان د مدې مدیدی ده تقدیر خاص عین 50000 کال نه ده بلکې ډیر وخت اشاره ده دریم جواب بعض محدثین فرمایي چې 50000 کال دي او کته چې نور سپوږمۍ اسمک اسمان چینو ملک وي دا تعین د اوقات چې د په حرکت عرشی سره دی والله اعلم دا فلسفه خبره پوهه کنه کای خوشحالي جو خوشحال دي قال نبی علیہ السلام فرمایي چې وکانه عرش علی الماء او عرش تبارک تعالی په بو باندې رواه مسلم یو خدا دې مولانا صاحب چې د عرش د الله په بو باندې او بس نور موږ مزید نه خبر چې څنګه او بس ونه خلاص شو خبره خو دې لاندې دې نقطې همت کړې دي وکانه عرش علی الماء د الله عرش په ابو باندې او دا ابو چې نو دا په هوا وی هوا د الله په قدرت و فكل شيء في قدرت الله تعالی فاستمساك العرش بقدرته تعالی خبر اخلاص عرش د الله په ابو باندې نو ابو په څه سمانه په هوا وی نو هوا په سټینګ د الله په قدرت نو ګویا کې معال ټول څه د الله قدرت او زمونږه ساتي دا وکاله کړه دا خبرم کوله چې کان عرش علی الماء کې اشاره د الله قدرت کامل ته ده دی الله عرش په ابو باندې الک عرش درنده کې سپکته ها درنده اور ابو کې مولوی سے لطافت او خفت ته ثقل پکې نشته ده ها جمود پکې نشته ده نو اوس یو ثقيل شی چې ته ابو کې اچې نو دې کته د داسې ډوبېږي نو دې څنګه دغه له پاسه ولاړ نو ثقيل شی په خفيف سیز باندې ټینګول د قدرت نه خدا الله خپل اس په ابو باندې ټینګ کړو نو نفس قدرت ته اشاره شو یا استغناء تام ته اشاره ده ها دو شو بل د حدیث خبره کوم چا شو علی الماء ابن حجر رحم الله فرمایي چې عرش په ابو باندې هم مراد ته دا ماول بحر مراد نه دي دا وبدي چې تحت العرش دي والله اعلم ابن حجر اسقلانی سوي چې کان عرش علی الماء د الله عرش په ابو باندې نو مراد دی ابو نه ماول بحر مراد نه دي بلکې ماوس الماء تحت العرش مراد دي یوش بل توجید قاضی بیزاوی لیکل چې کان عرش الماء مراد د الله عرش په ابو باندې معنی دار چې د ابو او د عرش په مابین کې شی حائل نو الکه خدل توبود یال تبر عرش دی عرش داس ٹھیک شو عرش او د ابو په مابین کې شی حائل نو عرش د باری تعالی بغیر د حائل نو په ابو باندې اوس وګوره ابو دی نو بیا له پاس دغه باندې زمکه ده زمکه باندې پاس بیا اسمانونه دي اسمان له پاس بیا عرش ده کنه لیکن چې سو کې د ازمکه اسمان نو اسمان نو زمکه نو دلته وبوي الت عرشو وګوي کې د عرش او د ابو په مابین کې داخلا وا او د عرش په ابو باندې یعنی بغیر د حائل د شی اخر نه دانه چې بالکل غایبان منجمد وکړه نفس الله قدرت ته اشاره شو قاضي بیزای خسره خده بد نه خسره خبره کی وایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس ہر یو شی موافق د تقدیر دے تردی پر العجز کم عقلتوب کم عقلی والکیس عقل مندی توجہ کرو ہر یو شی په تقدیر سره دے تردی چې العجز بے عقلی کم عقلی والکیس او عقل مندی سمانه شو یو خدای چې الله دا بنده عقل پیدا کړ دي نو دا بنده غیر عاقل پیدا کړ دي
یو محدث وی چې د خط توجیه دادا هر یو شی متعلق بالتقدیر دی حتی چې الله دا په تقدیر کې لیکل دی العجز اې د دې سړي اختیار په نستعمالولو د عقل چې دا سړی با بے عقلی کوي نو د بے عقلی نتیجه بداوی او حتی الکیس تر دې چې الله دا لیکل دی اختیار د عقل دی چې دا سړی به خپل د عقل نه کار اخلي نو دی به فایده اوچته عجز کیس پوښی کنه تر دې چې عقل او بیا عقل یعنی جنو بیا عقلی الله لیکل دا یو کس نو د بل عقل هم لیکل دی حتی العجز معنا دا شو تر دې چې الله لیکلی دی په دې انسان باندې چې د به اختیار د بے عقلی کوي نو نقصان به مومي نو الله لیکل دی په بار د بل سری چې د به اختیار د عقل مندۍ کوي نو فایده به مومي اوس دا لیکل جبر نه دی اظهار د حال د بندا چلات خودی انسان له عقل مر کړي نو چې د به عقل نه کار اخلي خودی نه اخلي زدناک دی د به نه اخلي نو چې نه اخلي جو نقصان به مومي دا سړی د زدناک نه دی د دې به د عقل نه کار اخلي نو چې وازن فایده به مومي حتی العجز تر دې چې اختیار د بے عقلی په عقل باندې ولکیس تر دې پر چې اختیار د عقل په بے عقلی باندې نو دا به خطوجي شي د حدیث کې درې اشکالات دي چې دا مناظره چرته شی و کنه او موسی علی السلام آدم څنګه یو ځای شو بیا موسی د آدم علیه السلام تقدیر په مقابله کې د معصیت په مقابله کې تقدیر څنګه پیش کړو دا ګران دی ټیم به زما ډیرو لګي بس به سبب بیا ان شاء الله خیر مې یو غنټه مې د دې حدیث مبارک ز ترجمه کوم ها بس ترجمه تبغه کړي باغینه پستا چې کوم دې حدیث مبارک کې درې مسلې دي نو بیا به دغه نورستو په دې باندې موږ بحث کوو تو چاول ترجمه وشي نو ستا مخکې مضامین موجودين وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې احتج آدم و موسی احتج د احتجاج نه دی الاحتجاج الاتيان بالحجه معنا مناظره کړي و آدم اور موسی علیہ السلام عند ربهما د خپل رب په حضور کې په حضور د رب خپل بس عند ربهما په خوا کې د رب خپل نو په خوا کې نه مراد دا حضور شنو دا ډېر خسته د ادب ترجمه ده او جامع ده تیار کردہ دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ